بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العلي العظيم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارک و تعالی په خپل کلام مجید کې د په حق کې د آیات کریمه کې بحث بیان کړی دی چې الله تعالی جل جلاله عمن واله و تم برهانه و اعظم شانه رد حمد صناوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور معظم شافع یوم النشور دستگیر جها انکساران زمان سید سروران حامی بکسا سیاح الى مکان قائد الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صداو په زراو په لکاو وارد د په حق درود و سلام. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دې آیات کریمه کې الله تعالی د تګ بیان فرمایلی دی چې په شپه د معراج د تلي اسمانو لره چې دته الله پاک څومره مقام ورکړی دی په دنیا کې او په آخرت کې او په مخلوقاتو کې. ټوله مخلوقات د تابع دي او ټوله مخلوقات د روی څخه الله پاک پیدا کړی دي او ټوله مخلوقات د لیدلو د محبت کولو تمنا او خواهش لري، که د اسمانو دي که د مځکې دي، که پیرانان دي که انسانان دي که مرغان دي که چارپایان دي که دوپای دي که ملائکې دي، که د عرش دی که د کرسی دی که د اسمانو دی، که جبرائیل علیه السلام دی که میکائیل علیه السلام دی که اسرافیل علیه السلام دی که اسرائیل علیه السلام دی. دا ټول الله پاک جل جلاله د په وسیله د په ذریعه باندې الله پاک معزز او قدرمن ګرځولی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله پاک داسې صفت ورکړی دی چې په ټولو مخلوقاتو کې دا صفت الله پاک په مخلوق کې بل چاته نه دی ورکړی. او الله پاک دی په شپه د معراج لا مکان ته بوتی او ویې غوښتی په غوښتلو سره د جبرائیل علیه السلام او تر ټولو مخلوق لوی شرف لوی عزت دا و پیغمبر علیه السلام بارک ته چې الله پاک دته حضرت جبرائیل علیه السلام راواستاوی د پاره د غوښتلو د پاره د بیولو د ملاقاتو د معراج کولو د الله تعالی سره. دا ډېر غټ فضیلت دی او دا ډېر غټ وصف دی الله پاک ورته ورکړی دی چې جبرائیل علیه السلام رالی په شپه د معراج پیغمبر علیه السلام بارک ته پیغام د الله تعالی راوړي چې الله پاک پر تا سلام وایي چې راسه ای زما حبیبه، راسه ای زما رسوله، زه ستا د ملاقات شوق لرم. نو دا یو داسې معراج نه و لکه انسان چې یو لیدل د یو چا کوي یا اورېدل د یو چا څخه کوي یا ویل کوي، لکه حیوانان دي که جمادات دي که نباتات دي، هر طبقه د مخلوق د پیغمبر علیه السلام په دا سفر کې شامل و او د دغه سفر څخه یې ګټه وکړه او د دې سفر څخه استفاده وکړه. د نبي علیه السلام بارک چې دا سفر اسمانو ته وکړي معراج لره ولاړي. په دې کې بیا خاص د انسان یو شرف یو عزت یو قدر ښکاره سو چې په ټوله مخلوقاتو کې الله پاک و انسان ته یو شرف یو عزت و قدر ورکړی دی او دا یو نمایندګي او نائب د مخلوق ته طرف سوالات تعالی چې د ټول انسانیت د ټول کائنات ناز په خپل دربار کې د الله تعالی جل جلاله ور پیش کړي. دا یو داسې نمایندګي یا نائب نو چې د ټول مخلوق یعنی د یو قوم سره تعلق نو، داسې نماینده نو چې د یو شهر سره تعلق، داسې نماینده نو چې د یو محله سره تعلق، داسې نماینده نو چې د یو وطن سره تعلق یا د یو ملک سره یا د یو غټې حصې سره د مځکې یا د یو قوم قبیله سره د ټولو مخلوق نماینده او الله پاک لره ورلی. د ټولو مخلوق ناز و نیاز الله پاک ته د ور پیش کړي. الله تعالی جل جلاله ټولو سره ومني او هغه عزت و شرافت چې د مخلوق په حق کې الله پاک جل جلاله ورته ورکړي هغه که د هر نگاه څخه وي، د هر طرف څخه کوي. جبرائیل علیه السلام بارک چې رالی پیغمبر علیه السلام بارک ته دا پیغام یې راوړي چې سلام الله پاک پر تا وایي ان ربک لیشتاق الیک،
بېشکه رب جل جلاله تا ته شوق لري ستا د ملاقات کولو. دا د جبرائیل علیه السلام مبارک د طرف څخه د الله تعالی پیغام ورته راورسولو. دا یو غټ اعزاز و چې الله پاک وده ته ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبرائیل علیه السلام الله پاک راواستوي. د سلام وروسته یې دا وویل چې الله پاک تا ته شوق لري ستا د لیدلو. الله پاک علم پر درلود د لیدل هر وخت کولی سوی، خو دا چې د بنده په ډول د مخلوق په ډول باندې ملاقات کول تلل دا د الله تعالی جل جلاله یو خاص فضل و کرم و احسان و چې الله پاک ورته ورکړي. بیا چې کوم وخت پیغمبر علیه السلام روانېدی د مسجد نبوي څخه یا د مسجد حرم مکې څخه چې الله پاک جل جلاله دی بیوي، نو دا بیا خاص ول مسجد اقصی، ځکه چې دا خصوصیت د مسجد اقصی دا هم الله پاک یو خاص فضیلت ورکړي او مسجد اقصی چې علیه السلام مبارک لمونځ ورته کاوه د پاره د دې چې وخت زه دا مسجد ووینم چې څنګه مسجد چې زه لمونځ ورته کوم او طرف ته ده مسجد اقصی چې بیت المقدس دی، او بل هم مسجد اقصی کې ډېر سخت ظلمونه د کفارو او مشرکانو یهودو نصاراو کول. د دې ظلمو څخه د لرې کېدلو یا د دې ظلمو پر ځای باندې د خوشحالۍ راتللو الله پاک جل جلاله دغه ځای متعین کړي د د جماعت ورکولو یا د د امامت کولو چې ټول انبیا هم حاضر کړل، د یم ورغوستی هلته امامت وکړي. چې یعنې دا ځای زما په نظ باندې داسې ځای نه دی چې مبغوض ځای دی چې ظلمونه پکښې کېږي، بلکې زما د نبي د امامت کولو مقر چې وي په مځکه کې هغه به دغه وي چې مسجد اقصی و. الله پاک جل جلاله د 2 میاشتو مزل و د پښو یا د آس د براق د 1 میاشتې مزل و، دا په یوه آن واحد کې د طی کې ورسېد یو حالت. کوم وخت چې دی پر براق باندې سپرېدی پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک جبرائیل علیه السلام بیا براق ورته راوستی د جنت څخه، نو براق لږ ورژدېدی وکپېدی. دا د دې څخه نه و چې دی نو نافرمان و سرکشه و، دی په دې وجه باندې وکپېدی دا بدن د آس د براق چې 40,000 براق 40,000 آسان د علیه السلام مبارک د سوارلۍ دپاره مجهز ولاړو، تیار ولاړو چې د سوارلي وکړي، یعنې هر یوه ځان دې ته تیار کړی و چې پر ما باندې به سفر وکړي، پر ما به سفر وکړي. مګر دا براق چې الله پاک په 40,000 آسانو کې یا په 40,000 براقانو کې الله پاک دی خاص کړي، د ډېرې خوشحالۍ څخه د بدن وکپېدی د آس. اوس ګوره دلته آس حیوان دی یا دا براق حیوان دی، مګر الله پاک جل جلاله دی په دې پوه کړی و چې د الله نبي او د الله رسول پر مازی دا یو غټ منقبت دی یا یو غټ فضیلت و شرافت دی چې الله پاک ما ته راکړي په دې آسانو کې، په دې 40,000 آسانو کې. نو براق ته هم دا ځای معلوم شو چې زه په دې آسانو کې الله پاک محبوب یا په دې براقانو کې محبوب براق یم چې الله پاک زه د نبي اخر زمان د سوارلۍ دپاره منتخب کړم. او بل دا چې کوم وخت د احد غر هم پیغمبر علیه السلام مبارک و حضرت بکر صدیق صاحب و عمر صاحب دی پر ولاړو، د احد غر لږ وشورېدی. پیغمبر علیه السلام مبارک پښه باندې وویل پر دې غره باندې اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شهید. نبی علیه السلام مبارک احد ته وویل، احد غره ته مخاطب سو، یعنې غر یو جماعت شی دی. علیه السلام مبارک ورته مخاطب سو، اثبت یا احد، ودرېږه ای احد، فانما علیک نبی، بېشکه پر تا باندې نبي دی ولاړ، و صدیق دی چې حضرت بکر صدیق صاحب شهیدان یا شهید، حضرت عمر صاحب دی او پر تا باندې ولاړ دی. نو هغه ځای پر ځای باندې ودرېدی. نو دا هم د خوشحالۍ او اظهار و دې غر وکړي، دې غره وکړي چې پر ما باندې د خدای رسول و د خدای صدیق او د شهید باندې را باندې ولاړ دی. نو الله پاک جل جلاله دې ته هم دا پوهه ورکړې وه دې غره چې دی په دې پوه شولو چې د الله پاک دوستان یا د الله محبوب یا د الله صدیق پر ما باندې ولاړ دی. د ډېر خوشحالۍ څخه په حرکت کې راغلی. نو الله جل جلاله دا منقبت یا دا فضیلت و غره ته هم ورکړی دی. نو اوس امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک امت چې دا اخر د امتو دی. جنتیان به په ورځ د قیامت باندې 100 صفي
اتیا صفه به د دې امت جنتیان وي او 40 صفونه به د نورو امتو څخه وي، دا به جنت لره. او دا امت خاتم هم دی، فاتح هم دی. نبی علیہ السلام بارک هم فاتح دی هم خاتم دی. فاتح دا معنی چې اول جنت ته داخلیږي، پیغمبر علیه السلام خپل امت به داخلیږي. خاتم په دې ورته ویل کېږي چې دا امت اخر د امتو دی او علیه السلام بارک اخر د نبیانو دی. نو نبی علیه السلام بارک په حمد وایي همیشه الحمدلله الذي جعل امتي خیر امة اخرجت للناس. نبی علیه السلام بارک په همیشه دا دعا کوله چې ای رب تعالی دې حمد وي چې زما امت دې خیر د امت ګرځولی دي او رایستلی دي خلق ما په امت کې تا. نو جبرائیل علیه السلام بارک چې الله پاک جل جلاله ته براق سره د پیغمبر علیه السلام بارک سره اسمانو ته وغوښتی، اسمانو لره ولاړې، عرش کپېدی، د ډېر خوشحالۍ څخه عرش لړزېدی، ښورېدی د ډېر خوشحالۍ څخه د پیغمبر علیه السلام په تګ باندې. او حضرت ابراهیم علیه السلام بارک به دا ویل همیشه چې ای رب زه دې تا لره دې حمد وي چې زه دې خلیل الله پیدا کړی یم. حضرت موسی علیه السلام به همیشه ویل تا لره دې حمد وي ای خدایه زه دې کلیم الله پیدا کړی یم. حضرت عیسی علیه السلام بارک به همیشه ویل تا لره دې حمد وي ای رب زه دې روح الله پیدا کړی یم، یا دې زه ما پر لاس باندې مړي ژوندي کوي یا نه جوړې. او نبی علیه السلام بارک به همیشه دا دعا کوله چې ای رب حمد وي تا لره چې وجعل امتي امة وسطا وجعل امتي هم الاولون هم الاخرون. نبی علیه السلام بارک به همیشه دا دعا کوله چې ای رب تا لره دې حمد وي، تا لره دې شکر وي چې زما امت دې اوسط د امتو ګرځولی دي او زما امت دې هم اولون ګرځولی دي هم د اخرون ګرځولی دي. اولون او اخرون څه معنا؟ یعنی دا معنا چې په اخر کې د امت نبی علیه السلام بارک راغلی دي او په اول کې د دخول د جنت بیا دا امت اول داخلیږي به جنت. په دې وجه باندې اول سو او په اخر په دې وجه سولو چې په دې دنیا کې اخرین امت سولو. نبی علیه السلام بارک به همیشه پر دې باندې بس حمد و ثنا ویل، یعنی د امت په حق کې دی ډېر خوشحاله چې رب ما ته دې امت راکړی دي چې هم اولون دي هم اخرین دي. اولین دا معنی چې جنت لره به اول ځي، اخرین دا معنی چې اخر د امتو دي. نو دنیا لره راتګ د نبی علیه السلام بارک څه هم اخر و، مګر جنت لره دخول په دې معنا سره دی اول دی. جنت حرام دی پر ټولو امتو باندې تر څو چې د نبی علیه السلام بارک امت نه داخل سوی او د نبی علیه السلام خپل نه داخل سوی. نبی علیه السلام بارک خپل وایي انا اول من يقرع باب الجنه الحمد لله الذي جعلني فاتحا وخاتما. نبی علیه السلام بارک وویل، صحیح مسلم کې روایت چې انا اول من يقرع باب الجنه، زه چې اول هغه څوک یم چې زه به دروازه د جنت ټکوم او ما ته به راخلاصېږي، اول به دی داخلیږي. حمد وي هغه الله لره چې زه فاتح ګرځولی یم، خاتم یې ګرځولی یم. فاتح دا معنی چې د جنت دروازه به اول ما ته د خلاصېږي او زه خاتم د انبیاو یم، ختم د نبوت پر ما راغلی دی. او حضرت جبرائیل علیه السلام بارک په شپه د معراج باندې نبی علیه السلام بارک وویل ویا جبرائیل هل لك من حاجة الى ربك، ایا تا لره یو حاجت سته و رب جل جلاله ته چې زه ورسوم ستا حاجت ورته وړاندې کړم. بیا یې ورته وویل هل لك من حاجة الى ربك، تا لره یو حاجت سته چې زه ورسوم و الله تعالی جل جلاله ته. د جبرائیل علیه السلام بارک ډېر په معذرت خانه ډول باندې داسې د ډېر د عذر په ډول باندې ورته وویل چې ما ته یو حاجت سته، هغه دا دی چې که زه نور ولاړ سم زه سوځم، طاقت د دې زه نه لرم. ان تجاوزته احترقت بالنور، که زه تیر سم تر دا ځای نور زه سوځل کېږم د نور څخه. دا دی چې نور زه نه سم تللی، دا مې حاجت دی. او بل مې حاجت دا دی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله فی ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک مواهب الدنیا. نبی علیہ السلام بارک ته وویل یا محمد صلی الله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا محمد صلی الله علیه وسلم سوال وکړه الله څخه فی ان ابسط جناحی، په دې کې چې زه وغوړوم خپل وزرونه علی الصراط لامتک، خپل صراط باندې ستا د امت لپاره. دغه حاجت لرم چې په ورځ د قیامت باندې
ستا امتیان پر پل صراط تیریږي، زه په دغه وخت کې الله پاک ماته اجازه وکړي، امر راته وکړي چې وغوړوه ای جبرائیل، وزر وغوړوه، ځکه پل صراط چې دی تر تکې تورې شپې تاریک دی، تر تیغ تیره دی او تر وریښته نری دی، دومره الله پاک سخت پیدا کړی دی. نو دا پر جهنم باندې دا پل پروت دی، او د جبرائیل علیه السلام یو وزر مشرق و مغرب نیسي، یو وزر چې دی وغوړي مشرق و مغرب نیسي. نو د دې دپاره چې امتیان په اسانۍ سره ستا سره په وساګلوي سره په ورځ د حشر په دې پل صراط تیر شي چې زما وزر وغوړېږي، ستا امتیان به پر ما باندې ځي د زما پر وزر ښه په خوشحالي او په اسانۍ باندې به ځي و جنت ته. او بل دا دعا هم ستا ده را سره یي چې نبي علیه السلام بارک په حشر په ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله ته دا دعاوې کوي، یا رب سلم امتی امتی، یا رب سلم امتی امتی، دا دعاوې کوي. جبرائیل علیه السلام بارک ورته وویل یا رسول الله چې ستا دا دعا را سره وي او زما وزر وي، نو امت ته لره امید شته چې امتیان به په پل صراط باندې ښه په اسانۍ سره تیر شي. زه دا خواهش لرم د حشر د ورځې چې پل صراط تر وریښته نری دی، تر تورې تیز دی، او خلک به ډېر په تکلیف په زحمت باندې، څوک سکیږي، څوک په اوغلاریږي، څوک په ښه کیږي، څوک به په اور کې کبابیږي، څوک به لویږي، چې دا رقم ځای دی د پل صراط چې ماته الله پاک جل جلاله اجازه وکړي او ستا امتیان پر ما باندې په چابکۍ سره تیر شي. دا سوال مې دی واخیست او رب جل جلاله ته چې ته ځې، نبی علیه السلام بارک چې تللی دی او جبرائیل علیه السلام سره جلا کېدل په شپه د معراج، حضرت جبرائیل علیه السلام بارک ورته وویل بس دغه دعا یا دغه خواست کوم، دغه حاجت یوسه الله تعالی ته. نو الله پاک جل جلاله ته چې دا حاجت د جبرائیل علیه السلام مبارک ور پیش کړي، الله جل جلاله به په ورځ د قیامت باندې دا حاجت یا دا عرض ده ور پوره کړي. نو هلته چې نبی علیه السلام بارک ولاړ، عرش کپېدی، عرش لړزېدی، ځکه چې د عرش کپېدل د عل لړزېدل بیا د دې معنا ده چې هغه بیا د ډېر خوشحالۍ سره د عرش لړز و کپول چې الله پاک جل جلاله هغه په دې پوه کړی و چې د خدای حبیب راځي، د خدای پاک سردار د انبیاء راځي، سردار د مخلوق راځي، سردار د ولد آدم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سردار د انبیاء دی. نبی علیه السلام بارک وای انا ولد بنی آدم. نبی علیه السلام بارک وای چې زه سردار د بنی آدم یم. بیا بل حدیث شریف کې نبی علیه السلام بارک وای چې زه سردار د انبیاء یم، ولا فخر، از په دې زه فخر نه کوم، الله پاک دا مقام ماته راکړی دی. نو عرش هم د ډېرې خوشحالۍ څخه شوري او جبرائیل علیه السلام نور نشي تللی، وزرونه یې وراخلي، د نور څخه د الله تعالی جل جلاله نور دونه ډېر. اوس په دې ځای کې هم دا ثابت شو چې الله پاک و انسان ته څومره مقام ورکړی دی، تر ملایکو دی افضله دی. ملایکې نشي تللی، نوراني مخلوق دی، مګر انسان ولاړ یو هغه ځای ته چې نه مکان و نه مکین، لا مکان لره الله تعالی جل جلاله دی بوتي. په دې کې د انسان شرافت حاصل شو، د انسان قدر او عزت حاصل شو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرف او عزت او قدر او مرتبه او مقام ورته معلوم شو چې الله پاک څومره مقام ورکړی دی چې دی تر جبرائیل علیه السلام بهتره دی. خاص نبیان، خاص خلق، خاص مخلوقات چې انبیاء دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی علیهم الصلاة والسلام، د افضل دي تر خاص ملائکو. خاص ملائکه چې د مقرب ملائکه دي، رسولان یا انبیاء علیهم الصلاة والسلام بارکان، دا تر خاص ملائکو افضل دي چې جبرائیل علیه السلام دی، میکائیل علیه السلام دی، اسرافیل علیه السلام دی، اسرافیل علیه السلام. او عام د انسانانو یعنی خواص د انسانانو، خواص د انسانانو چې دی هغه بیا تر خاص ملائکو افضل دي. او عام د انسانانو چې نیکان دي، صالحات دي، بزرګان دي، دا بیا افضل دي تر عام ملائکو. نو د انسان فضیلت او شرافت پر ملائکو باندې الله پاک کړی دی. دا هغه ځای صدام ثابتېږي چې کوم وخت الله جل جلاله آدم علی نبینا علیه السلام بارک پیدا کړي، ملائکې په دې سره مامورې وګرځولې چې ملائکې په دې سره امر کړلی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. په هغه ځای کوم د علم هم شرافت معلوم شو چې انسان ته الله پاک علم ورکړي، د علم په وجه آدم علیه السلام
مسجد له ورجدي یعنی سجده و د توسل، او بل د آدم علیه السلام فضیلت ثابت شو پر ملایکو باندې چې اول وار آدم علیه السلام مبارک پیدا کړي، الله پاک ملایکو ته امر د سجدې وکړي. نو د انسان شرافت په انسانانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار د انبیاو دی، سردار د بني آدم دی، سردار د مخلوقاتو دی، سردار د ولد آدم دی. پر دې باندې درود شریف ویل او د نبی علیه السلام مبارک سره محبت کول او د سنت اتباع کول او د هر قول و هر فعل هر امر ورسره چیشه منل دا زموږ دپاره سبب نجات و کامیابي د دنیا او د آخرت ده، او دا زموږ دپاره محبت دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت پیروي نه کول دا خلاف د محبت دی. ځکه نبی علیه السلام مبارک وایي، حدیث شریف کې راځي، وایي څوک چې زما سره محبت لري زما د سنتو اتباع دي کوي. نو د سنتو اتباع هغه که عملي وي که قولي وي، د نبی علیه السلام مبارک په ځان کې وي که په مخ کې وي که په پښو کې وي که په بدن کې وي که په کاروبار کې وي که په کور کې وي که په اولاد کې وي. څنګه چې نبی علیه السلام مبارک موږ ته اسوه حسنه اخلاق حسنه موږ ته راښولي دي یا راستولي دي، هغه به موږ عملي کوو په هر طریقه باندې چې وي. دا محبت سو د علیه السلام مبارک سره، او دا محبت موږ رسوي و شفاعت. او څومره چې محبت نبی علیه السلام مبارک وایي چې زما سره امتي زما محبت لري، په ورځ د قیامت باندې به هغونه شفاعت زجر کوم. نو شفاعت کول، شفاعت حاصلول دا په قدر د محبت دی. محبت چې راځي هغه په درود شریف ویلو باندې راځي، سنتو په اتباع باندې راځي. نو درود شریف ډېر ډېر وایي په نبی علیه السلام مبارک باندې، همیشه بیا وایي، او سهار او ماښام بیا وایي، د هر مانځه وروسته بیا وایي. یو صحابي راغی نبی علیه السلام مبارک ته، یا رسول الله درود څونه ووایم پر تا باندې، یعنی زما د اعمالو او زما د نیکو اعمالو یوه حصه وګرځوم. نبی علیه السلام مبارک ورته وویل څه یې زیات کړه. بیا ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 حصې درود وګرځوم، 2 حصې نور عمل وګرځوم. نبی علیه السلام مبارک وویل زیات یې کړه، که زیات یې ستا لپاره ګټه. بیا ورته وویل نبی دې صحابي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل یا رسول الله 3 حصې به درود کوم، 1 حصه به بل عمل کوم. نبی علیه السلام مبارک ورته وویل که زیات کې ستا لپاره ګټه ده. نو بیا ورته وویل دې صحابي او علیه السلام مبارک ته وویل یا رسول الله ټول عمل به درود شریف وګرځوم. نبی علیه السلام مبارک وویل تا لره به کفایت وکړي، هر هغه څه چې ته غواړې د الله څخه دغه درود به تا لره کفایت وکړي. نو درود شریف ډېر ویل او د هر حاجت دپاره، د مصیبت دپاره، د ناجوړۍ دپاره، د لاعلاج مریضۍ دپاره، د بېرزقۍ دپاره، د بېاتفاقۍ دپاره، د نکاح د خلاصېدلو دپاره، او د دعا د قبولیت دپاره، او د عمل د قبولیت دپاره، او د مغفرت دپاره، دا ټول اعمال او اسباب دپاره چې د درود شریف کافي او شافي دی. او هر عمل چې موږ کوو په هغه ځای کې دا معلوم نه ده چې دا زموږ عمل به وړ د قبولیت وي که به نه وي، مګر درود شریف چې دی دا په سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې قبول دی، چې موږ یې ووایو بس دی پر دی قبول دی. ولي علیه السلام مبارک و الله تعالی ته قبول دی، نو چې دی و الله پاک ته قبول دی، پر ده باندې درود شریف ویل دا هم قبول دی. نو ځکه د درود شریف ویل فضیلت لري، او په دې سره دعا حاصلیږي، په دې سره حاجت حاصلیږي، په دې سره مغفرت حاصلیږي، په دې سره رزق او برکت او عافیت حاصلیږي، په دې سره شفا حاصلیږي. نو درود شریف په ډېر ډېر وایو، همیشه بیا وایو. بیا د جمعې شپې باندې، د جمعې په شپه باندې نبی علیه السلام مبارک درود شریف خپله اوري او ده ته عرضیږي. هر هغه درود ویونکی نوم یې ور عرضیږي، د پلار نوم، د نیکه نوم، پلانکی د پلانکي زوی په تا باندې دغه درود ووایي، دغه نوارې ووایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوشحاله سي. نو دا چې علیه السلام مبارک یې پخپله اوري، نور ورځو ملایکې ورته عرضیږي په دغه شپه او ورځ باندې د جمعې مبارک علیه السلام مبارک درود شریف پخپله اوري. الله دې قبول اعمال را نصیب کړي. اللهم دې د الله د رضا لپاره هر عمل وګرځي. الله پاک جل جلاله د الله رسول راڅخه راضي کړي، په دنیا کې هم، په آخرت کې هم، په قبر کې هم، په جنت کې هم، هر وخت د الله تعالی د الله رسول راڅخه راضي کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.